اهنګري د هیواد یو له مهمو صنعتونو څخه دی. افغانان اوس هم پکې بوخت دي او اوس چې د غنمو د لو او ریبلو وخت دی، خلک ډیر د غنمو په ریبلو کې له عصري ماشینونو څخه ګټه اخلي. مګر د لوګر ولایت اهنګران وایي چې له خپل پلرني کسب څخه خوښ دي او د ټکنالوژي له پرمختګ سره بیا هم هیلهمند دي چې کار کوي او له دې لارې خپلې کورنۍ ته یوه مړۍ حلاله نفقه برابروي. دوی همداراز وایي چې هره ورځ لسګونه لرونه، تیشې، تبرګي، چړې او ورته نور اوسپنیز توکي جوړوي چې بازار یې ښه او خلک یې ترې پیري. شکر هزار بار شکر. دمی قسم خود ما راضی سیم. اول امیر شکر میکشیم که آرامی و قراری شد. بعد این بچه های مثل خود مثل 20 سال 25 سال میشه که نمیجی یانگری میکنیم. خدا مهربان از یک خرچ ما برمی‌داره. غیر داد بیل جور میکنیم، تبر جور میکنیم، بیل جور میکنیم، چاری چیزا را خود تیار میریم از دیگه جای میچاری، دیگه کلنگ است، دستکله است، چیزا دیگه. بل پلو د دې ولایت لوګری او کارکونکي هم وایي چې د اسلامي امارت پر راتګ سره ښه کاري زمینه ورته برابره شوې. له شته امنیته خوښ دي او کولی شي چې په آرامه په خپلو کروندو کې کار وکړي. نه خوب است خود بیخی امارت اسلامی که آمده بیخی قراری است. اینجا خب ما گشتم نمیتونیم اینجا دزدوز میشوفیم، یک سال کار میکنیم، یک سال خانه میبودیم. هیچ چیز برای ما باز امسال فضل خدا اصل خوب است. جریب 3 خروار از مردم برام دادم تا ما خودمون طول نکنیم درگاه سرشال کده میریم دیگه. خوب است حاصلات. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې په کرنه کې له عصري ماشینونو څخه استفاده ډیره ګټوره او اقتصادي ورته تمامه شوې او د وخت له ضایع کېدو څخه یې مخنیوی کړی دی.